بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ناستي قدرمنو حاضرینو او ټولو مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر خوشاله یو چې نن یو ځل بیا د روژې مبارکې میاشتې د اعلان په مناسبت جوړه شوې ناسته کې حضور لرو. د خوښۍ ځای دی چې د میاشتې د لیدو مرکزی کمیټه چې د علی القدر امیر المؤمنین حفظه الله په هدایت جوړه شوې او په تشکیل کې د هیواد له بیلابیلو وزارتونو او ادارو څخه محترم شیوخ عظام او جید علماء کرام شامل دي. نن یو ځل بیا د اسلامی نظام تر چتر لاندې د روژې مبارکې میاشتې د رسمي اعلان په مناسبت ناسته وکړه. د افغانستان اسلامی امارت د میاشتې د لیدو مرکزی کمیټه د شرعي رعایت د اثبات په اساس رسمي اعلان کوي چې سبا پنجشنبه د 1444 هجري قمري کال د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. زه د افغانستان اسلامی امارت د سترې محکمې او د میاشتې د لیدو مرکزی کمیټې په استازیتوب د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت ګرانو هیوادوالو او ټول مسلمه امت ته مبارکي وړاندې کوم او هیلهمن یم چې په دغه میاشت کې لکه څرنګه چې پکار ده د الله تعالی بندگی او عبادت وکړو. الله تعالی دې دغه مبارکه میاشت زموږ د شوالي او ګران هیواد د حاکم اسلامي نظام د بقا او دوام سبب وګرځوي او الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو چې هغه د اسلامي نظام د راتلو لپاره هغه شهیدان شوي دي شهادتونه قبول کړي او کوم مسلمانانو ته چې نور تکلیفونه رسیدلي وي الله دې هغه تکلیفونه لندې قبول کړي او په وطن کې چې کوم مریضان وي او یا داسې وي مسکینان خلک وي الله دې د هغو امداد وکړي او د مریضانو دې الله هغه شفای کامله ورنصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته په اسلامي نظام کې د اسلامي ژوند لپاره هغه چې تر کومه وخت ژوند یو پر شرعي طریقه باندې ژوندۍ راکړي. امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د ټولو دې مبارک سي.